په دې مو کې د څه وینا کولو طاقت نه لرم، ځکه چې زه ځان په موجوده وخت کې زنده درګور شمېرم. لکه څرنګې د ما د عمر تقاضا ده، دغه رنګې د ما حافظه هم ډېره ضعیفه او بوډۍ ده، یاداشت مې ډېر کمزوري دي، خپل شعرونه هم نه یادېږي. نو د لچۍ ادبي تاریخ خو ډېر اوږد ده، په هغې باندې په داسې مختصر وخت کې څه وینا کول ډېر ګران کار ده. خو دلته د موږ د شاعرانو ادیبانو یو تنظیم و، ګلستان پښتو ادب، چې هغه په کال 1980 کې موږ جوړ کړی و. هغه وخت ما په 10 کې سبق یلو. د لچۍ دو مشرانو شاعرانو به د موږ سرپرستي کوله، مشاعرې به کېدې. نو هغې تنظیم بیا داسې زور واخیستو، ډېر شهرت یې بیا موندو، لرې لرې مشاعرو ته به موږ تلو، موږ به هم شاعران راغوښتو. دا سلسله دغسې روانه وه. اوس شکر ده لچۍ د شعر او ادب په لحاظ سره د پښتونخوا په تاریخ کې ډېر اوچت مقام لري. او څوک هم چې بار نه راشي نو هغه دا یایي چې یاره لچۍ کې ډېر شاعران دي او ښه شاعران دي. حالانکې ځنه تنظیمونه داسې وو د پښتو چې هغو خپل عمر تیر کو، خو دلته کې دا تنظیمونه یا ژوندي دي او یا سرګرمۍ جاري دي. دا د دو کشرانو برکت ده چې دا کوم ناست دي یا کوم په دې موقع موجود نه دي. نو زه د هغو ټولو په نمایندګۍ سره دا خبره کوم چې شکر ده لچۍ ځمکه ډېره ښېرازه ده، دلته به نور هم ډېر شاعران ادیبان پیدا شي او د دو برخوردارانو سرپرستي چې هغو ته حاصله وي، نو انشاءالله تعالی چې لچۍ نوم به دغسې ژوندی وي. نو الله دې وکړي، خدای پاک دې دا کشرانو ته توفیق ورکړي چې دوی دا خپل تنظیمونه دغسې برقرار وساتي. اوسه پورې شکر ده خدای پاک دوی د نورو اختلافاتو نه ساتلي دي. ادبي لحاظ سره ټول یو موټی متفق دي په خپل ځای باندې. او دا حقیقت دا ده چې زه به یو ځل بیا دا خبره وکړم چې دا زموږ د ګران عزتمن قدرمن مرحوم مشر د چربیت بابا بادشاه ګل استاد مرحوم د کاوشونو برکت ده چې هغې دلته ډېرې خوارۍ ستړي کړي دي. ټول عمر یې هغې شعر او ادب ته هغې وقف کړی و، ډېر تکلیفونه یې وړي وو، ډېر مصیبتونه یې برداشت کړي وو. حالانکې هغه وخت معاشي لحاظ سره موږ ټول داسې وو چې دغومره توان توفیق مو نه لرلو. نو د کوهاټ شاعر ادیب او مشهور ایوب صابر صاحب د موږ سرپرستي کوله، او بیا د پښتونخوا په لیول باندې اجمل خټک صاحب مرحوم د موږ مشر و، د موږ سرپرست، هغه به د موږ سرپرستي کوله. نو تاسو ته لکه ما مخکې وینا وکړه، عرض مې وکړو چې دلته ډېرې درنې او ډېرې سترې مشاعرې شوي دي، تاریخي مشاعرې، چې هغو مشاعرو ته به ډېر لوی لوی شاعران راتلو، ادیبان راتلو. که د مردان شاعران وو، که قمر رحي وو، که پیر ګوهر وو، که اجمل خټک وو، که حمزه شینواري صاحب وو، که قلندر محمد وو، که عبداللطیف وهمي وو، تر دې چې د پښتو اکاډمۍ ډایرکټر مولانا عبدالقادر صاحب هم دلته هغې مشاعرې ته راغلي. دوست محمد کامل صاحب باندې دانشوران راغلي.